السلام علیکم ملګرو، هیله مند یم چې ټول جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. ملګرو، ډېرو ملګرو زما څخه دا پوښتنه کړې ده چې آیا اډرګو کې کار کول رښتیا هم ګټه کوي، کیږي نه کیږي؟ آیا اډرګو بندیږي نه بندیږي؟ آیا دا به سمهال بنده سي؟ داسې ډېرې پوښتنې کیږي، یا زما څه سوي یا په بل ځای کې سوي یا څنګه یې. خو په دې هکله پوښتنې بیخي زیاتې کیږي. نو زه به تاسو ته یو خبره وکړم، دا چې د اډرګو کې داسې زه په دې کې تجربه لرم په دې کار کې. وینې هغه اډرګو نه و، یو بل اپلیکیشن و، تقریبا د نن څخه 1.5 کال 2 کاله مخکې، چې هغه هېڅ دلته افغانستان کې چا نه پېژندی، نه څوک ورسره بلد و. اوس دا اډرګو چې دا خو ډېر مشهوره سو. نو هغه اپلیکیشن و د رکوټن ایف په نامه و، شاید اوس هم په یوټیوب کې ویډیو تاسو ووینئ چې سرچ وکئ. نو په دغه نامه یو اپلیکیشن و، موږ کار پکښې کوئ. موږ داسې د اپلیکیشن په پای کې ورولوېدو، مطلب هغه ډېر وخت کېدی چې جوړ سوی و. نو موږ کار پکښې کوئ، خاص همدغه کار و، همدغه اډرونه و، همدغه کلیکان و. خاص همدا ما چې دغه ولیدې اول ځل چې ما دا اډرګو ولیده، ما فکر وکړ چې دا هماغه اپلیکیشن دی. ما ویل دا خو هغه دی. بیا چې وروسته دوی ویل دا دغه اډرګو دی، دا یې نوم دی، دا یې دغه دی. نو کار یې ټول هغه رقم دی، صرف یې نوم بدل کړی دی او شاید یو څه تغیرات یې پکښې راوستلي. ټول هغه هم داسې اډرونه و، همداسې کلیکان موږ کول، داسې کار مو کوو. په هغه کې زما څخه تقریبا $200 یوړل. نو د هغه تجربه زه لرم. هغه زه تاسو سره دا وایم، زه تاسو ته دا وایم چې د مسلمانۍ په خاطر و، د ورورګلوۍ په خاطر درته وایم چې په اډرګوی که کار کوئ بلکل ویې کوئ، ګټه کوي. ما ګټه ځینې وړې ده، پیسې مې ځینې وډرا کړي دي. خو داسې مه کوئ چې تاسو در لاندې سئ، چې څه سرمایه لرئ، څوک تلیفون ورته خرڅ کړي او په بل تلیفون کې کار کوي، څوک یو بل شی وکړي، څوک بله پیسې ډېر ورته پیدا کړي، وایي دا دونه چې په 10 ورځو په 15 ورځو کې ډبلیږي. یا هغه ته مه ګورئ، کار پکښې وکړئ. زه نه وایم چې کار مو پکښې کوئ، خو ډېرې مه وراچوئ، ډېرې مه وراچوئ. په دې کې زه تجربه لرم. ما څخه یې $200 وړي. څنګه یې یوړې؟ داسې نه دي وړي چې زه سهار راکښېنستم اپلیکیشن بند و یا ورک سوی و یا ډیلیټ سوی و. یا هغه سیسټم نه و. ومې کتله، غوښتل مو ویډرا وکړو، په ګروپ و، ملګري و، ډېری و. ویډرا چې مو کله راوستله، پیسې مو پوره سولې، وخت و، سیسټم مو پوره سو. چې کله مو پر ویډرا کلیک وکئ، موږ ته میسج راغلی چې که ته غواړې ویډرا وکړې، ته به $10 یا $20 دغه د کیک مقدار معیار دی، نو هغه دغونه یاد کړې، دغونه باید ته نور جمع کړې. ښه خیر، دا خو صحیح ده، اول ځل و، جمع مو کړې. هغه چې مو جمع کړې، بیا رالو ویډرا ته. ویډرا چې بیا کلیک وکئ، بیا در هغه زیاتې هغونه 2 چنده او 3 چنده میسج راته راغلي، دونه باید ته بیا جمع کړې. داسې نو میسجان راتله. اوس چې لږې جمع کړې وې، هغه خو هغه یو ځل جمع کړلې، چې مطلب سرمګزاري یې لږ کړې وه. هغه اول وار یې $200 جمع کړلې، دوه وار چې رالو د هغو اکاونټونه، خو هغو خو بالا کار پرېښوی، موږ یې بالا نه کوو، خو فایده یې نه ورته کول، ځکه د هغو نه یې سرمایه درلوده چې بیا نور یې جمع کړې وې. هغه چې ډېرې جمع کړې وې، په 1,000 2 او 3 دونه یې پکښې وې، هغه 3 وخته د هغه پیسې وراچولې، بیا به جېش ورته راوړی، بیا به 50 ورته راوړی، چې وراچولې وې، ګل خدای لاسې ډېرې پیسې مې پکښې دي، خو متاسفانه چې در پایه نه سو ایله. نو دغه یې کار و چې در پایه نه سو ایله، او پر مخ پسې بند سو، کار یې خلاص و، هر څه پیسې چې وې هغه ولاړې، کار یې خلاص. نو زما توصیه، زما غوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په اډرګو کې که کار کوئ، ډېر ورسره ځیرک اوسئ، لږ به وراچوئ. د اډرګو د دغه سایټو قانون داسې دی، اول سر تا ته ښه ګټه درکوي، چې تا ښه شوق پر راسي، چې ته ولاړ سې چې په کور کې یو موبایل، یو موټرسایکل، یو بل شی لرې چې هغه ورته خرڅ کړې، چې واپسې ور واچوم، نور دا څونه ګټه کوي، برای هغه ګټه درڅه وړي. اول سر چې ته 100 ور واچوې، چې ته مازې ګوره دا دی نه درڅه وړي، ته راولاړ سې 1000 پسې ور واچوې، هغه دی درڅه وړي، هغه ځای ته حساب کوي. نو دا خو تاسو ورسره نه وي، ځینې ملګري ځینو شاید په هغه اپلیکیشن کې هم کار کړی، خو فکر نه کوم، ځکه هغه هېڅ مشهوره نه و. هلته بل ملک کې مشهوره و، هلته ما ملګري درلوده، د هغې خوا زه ورسره کنیکټ شوم، دلته نه و مشهوره. نو دغسې خبره ده.
تاسو شاید ورسره نوي یاست د دې کار سره، تاسو غواړئ چې ګټه سخته څنګه ډېره ګټه کوي باید نورې پسې ور واچوم، خو نه هغسې مه کوئ. ور واچوئ، اول سر ور واچوئ، لږ ور واچوئ، خپل مطابق خپل وس ته ګورئ. څوک پیسې ډېر لري هغو ته زر هم مشکل نه لري، وایي پروا نه کوي، هغسې هغه جور واچوي. څوک بیا غریبان دي وروره هغه ته صدۍ او 500 د ډالرو ډېر غټ اهمیت لري، نو هر یو خپل وس ته ګورئ، لږ ور اچوئ، داسې مه کوئ چې زه نو دغه دغونه برابروی سمه دا ټولې زه په بندوم، هغه چې ماته به 10 ورځې بعده یا 20 ورځې بعده ماته 2 چنده سي، هغسې مه کوئ. په دې کې زه ښه تجربه لرم، دا خپل د تجربې خپل دغه خبر درسره شریکوم چې پر ما یو وار دا حال راغلی دی، زما څه $200 وړي دي. دوه وار چې ما د اپلیکیشن ولیدی خاص هغه کار و، بیا مې هېڅ نه غوښتل، زړه مې نه غوښته چې ور واچوم، خو د ډېر پوښتنو وروسته مې بیا دا دغه وکړ چې خیر دی انډرګو له دونه ډېر وخت نه کېږي، شاید یو څه مخته ولاړه سي، ژر نه سي بنده. بیا مې ور واچولې، نو هغه مې بېرته خپله ویډرا هم وکړله، خپلې پیسې مې راوړلې، خپل راخوندي مې کړلې. نو دغسې کار دی ملګرو. نو زه درته وایم که په اډرګو کې کار کوئ ویې کوئ، هېڅ مشکل نشته، خو ډېرې مه په بندوئ. دغه زما یوه توصیه واورئ. او ځینې په فیسبوکو کې لیکلي چې دا مطلق درواغ دي، 1 روپۍ نه ورکوي. دا خبره غلطه ده، ناکې کړې ده. ځینې بیا په فیسبوکو په نور ځای کې لیکلي چې دا 100% حقیقت لري، په ژوند نه ورکېږي او د چې پیسې دي او صفتونه یې پسې لیکلي، دا خبره هم غلطه ده. زه د یوه تایید نه کوم، ځکه نه دا درواغ دي، غلط د اول خبرې تایید په دې نه کوم چې هغه خلک پکې اخته دي او ما خپله پیسې ځینې راایستلې دي، داسې درواغ هم نه دي چې 1 روپۍ نه ورکوي. خو د دا بل یوه تایید بیا په دې نه کوم چې وایي دا 100% رښتیا ده او نه بندېږي، هغه بیا په دې نه کوم چې ورور دا د یوې دقیقې ضمانت نه لري. که ته سهاره کښېنې بند هم ورسره تړلې ده، که ته وروره کال بعد بند شم ورسره تړلې ده، 10 کاله بعد بند شم، دا اوس په 1 دقیقه کې بند شم، دا هېڅ نه ده معلومه. نو زه تاسو ته دا توصیه کوم که تاسو غواړئ په اډرګو کې کار وکړئ، ډېر د دقته کار واخلئ. په هغه واره کې ډېر خلک تاوانیان کړه، خو داسې یو په افغانستان کې هغه پلا چندانې هغه کوټن ایف دغه نه و، مشهوره نه و. هغه په نورو هېوادو کې، عربو هېوادو کې و، د هغې خوا زه ورسره لینک شوم، نو ډېر خلک یې تاوانیان کړه. اول سر به موږ پیسې لږ ور واچولې چې موږ ته دا خوله دا ډېره ګټه کوي، نورې پسې ور واچوئ، خو هغه متاسفانه ویډرا م نه وه کړله، دغسې مشکلات یې پیش کړل. نو دغسې مشکلات په نظر کې ونیسئ، د هغه وروسته بیا تاسو کولی سئ په دې کې کار وکړئ. خو زما یوه خبره واورئ چې زه تاسو ته وایم چې پیسې لږ ور واچوئ. دا زه خاص تاسو ته د خپل همکارۍ په خاطر وایم، په دې کې نه زما ګټه شته. که تاسو لږ ور واچوئ که ډېر ور واچوئ ما ته مو هېڅ ګټه او تاوان نه رسېږي. خو دا درته وایم چې که زما په قول کوئ لږ ور واچوئ، ډېرې مه ور اچوئ چې تاسو تر لاندې سئ، که موټرسایکل لرئ، کار څه لرئ، څوک یو شی ورته خرڅوي، څوک بل ورته خرڅوي، وایي وروره په 10 ورځې کې ډبلېږي، دا کې درته یوړی بیا څه کوې؟ هغه ځای ته مې حساب کوئ، کې درته یوړی بیا څه کوئ، هغه ځای ته حساب کوئ. نو دغه څو خبرې مې غوښت چې درته وکړمه چې اډرګو دغسې دغه دی، دغه کار کې ما تجربه لرم، پر ما داسې یو ځل راغلی دي، داسې رسولی دي، داسې تللی دی. نو دا هم دغسې ځي، دغسې به ورته ګورئ، دغسې به درته یوسي، پاتېږي نه. خو بیدار هغه دی چې لږ یې ور واچولې، ګټه یې پکې وکړله، ژر یې وایستلې، داسې د تلوارې کار دی. په دې کې ګټه په حمله ده، دا دغه پرچم دلته ګټه چې ده په حمله ده. نو نور وخت نه نیسم، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ. دغه څو خبرې مې درسره کولې. دا ویډیو مې هم د ملګري په چینل کې اپلوډ کړه. ډېرو ملګرو ما ته پوښتنې کولې، نو چې هر یوه ته مې ویډیو جوړه کړې وی، هر یوه ته مې په وټساپ کې استولی، مشکلات یې زیات وه. نو ویډیو مې یوه جوړه کړله، د ملګري چینل ته مې اپلوډ کړله چې ټولو ته یې ما ولواستوم، ټول یې وویني. نو تاسو هم یو خواهش کوم چې دا زما د ملګري دا چینل هم درسره سبسکرایب یې کړئ او درسره مخته یې درسره بوځئ، مهرباني به مو وي. مننه، ښه وخت ولرئ، کامیاب اوسئ. که بیا هم کوم پوښتنه سوال و، پر سکرین باندې تاسو د زما وټساپ نمبر ګورئ، میسج کولی سئ. او که چا هم په اډرګو کې انویسټ کوئ، دغه زما انویټیشن کوډ هم ووینئ، د دې لارې اکاونټ جوړولی سئ. په اډرګو کې کار وکئ، ما نه ویلې مې کوئ، لږ ور واچوئ، ډېرې مه ور اچوئ. زه خپله پکښې لرمه، خو خپل د وسو اندازې مطابق پکښې لرم.
نو تاسو هم ډېرې مه وراچوئ، خپل د وس کار پکښې وکړئ. مننه، ښه وخت ولرئ. نور وخت نه نیسم، ویډیو اوږده سوله، بخښنه غواړم.